تخپل ژوند خوشالول غواړي نو دا ته وایم ما مضى فقد فات یا وایم فقد مات سچ تیر شوی دی هغه مړ شوی سچ تیر شوی دی هغه مړ شوی چې د سو پوری تا د ماضی سوچ کو نظر ته د شرطین و چې ستا په ژوند کې خوشحالي نشي راتلی ماضی کتاب بند کا وې تړه او جیل ته دنه ورواچوه او دغه تورو تیرو ته ورواچوه او که طاقت تی کېږي ور ورته ولګه ویې سېږه او چې دغه جیل نه راونه باسي هوښیار سړی د ماضي ملف ګوره چې ته راښکاره کوي نه هوښیار سړی د ماضي ملف نه راښکاره کوي د بعض کسان د ماضي په ملف کې لګي دي هغه پاڼې اړې راړي دا نو دا چې داسې شی وی نو دا به څومره ښه وه چې دغه ټیم کې د ځمکه موږ داسې تقسیم کړی وی یو ښه به وه چې د زما د پلار هغو ته داسې نه ویلی وي دا به ښه وه او چې ما هغه سړي ته داسې سبحان الله دغه ملف کې لګیا دي او کوم چې د هغه وخت ملف دی هغه ته یې دي نو زه تاسو ته دا وایم چې دغه ملف راوالی ویې تړئ او په جیل کې بند کړئ او تورو تیرو ته ورواچوئ چې د سر په ده باندې نه رڼا ولګي او نه چاته پته مو ولګي چې په جیل کې دا ملف پروت دی داسې ته ورواچوئ ځکه چې دا ملف ته څومره کولاوې نو غم به تازه کي او مسلې به ډېري او دا درته ووایم که دا د دې مسلو د ختمېدو حل به نو بیا خو به ډېره ښه وی دا حل نه دی بلکې هغه شته مسلې درته هغه به درته ښه ډېرې الله سبحانه وتعالی د دې امتونو خبرې کړي د تیر شوي امتونو باسي په قرآن کې کړی په اخر کې الله سبحانه وتعالی ډېره ښکلې خبره کوي تلک امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم الله وی قصې مې وکړې د دې امتونو خو ګوره دا ختم شوي هغوی ته به زه د هغوی د عمل دغه ورکوم او تاسو له به ستا داسې نه چې ګوره د هغوی په دغه کې کښېنئ د دې آیت نه دا نتیجه راوځي چې کوم شی چې تیر شو هغه هیر شو او هغه مړ شو او هغه ختم شو هله به ستا ژوند خوشحاله دا درته ډېره اهمه خبره کوم ځان سره یاده ساتئ دا کومه ورځ چې ستا ده دا ستا ده او ځکه حدیث کې راځي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء چې سحر شو د ماښام انتظار مه کوه او چې ماښام شو نو د سحر انتظار مه کوه تیر شوی خو لاړ ختم شو او د سبا پته نه لګي اهم شی چې ستا په لاس کې دی هغه دغه ورځ د به کوم کې چې ته اوسې دا کوم ټیم کې چې ته اوس ناست یې که نه دا قیمتي وخت دی تا سره دا په ارام تېر کړه که ماضي درته راځي که ماضي درته په سوچ کې راځي چې پخوا دې شي هغه ته دا وایه ماضي ته وایه چې تا موږ پرېښودي یو زموږ نه تللی نو موږ هم ته پرېښودی او موږ نه تللي نو دا حادثه شوي ده تېره شوې ده که نه دا خپله ننني ورځ په مه خرابوه ګوره او مه په سبا باندې خپله ننني ورځ خرابوه په سبا باندې ننني ورځ موږ هله خرابولی شو چې موږ ته پته وی چې سبا به زه یم یا به نه یم څه چې شوي دي هغه شوي دي هغه بدلېږي نه او څه چې راځي د هغې موږ ته پته نشتي نو ولې بیا هغه ورځ خرابوه خپله کوم ژوند چې تېروه خو نه دی خرابول په کار کې نه ابه ښکلې طریقه تېر کړي ذکر او اذکار منځونه دنیوي چې کومې ستا منډې دي هغه کې ښه په ارام ووه ملګرو خواته تله خپل ژوند ښه ښکلی ژوند تېر کړي او که چېرته درته مستقبل راغی مخې ته که چېرته درته مستقبل راغی او سوچونه دي کول نو دې مستقبل ته دا وایه چې زه ګوره هغه انسان نه یم چې په سوچونو باندې ځان خرڅوم لکه اوس نن د څه ورځ ده د جمعې ورځ ده او دا ماسخوتن دی زمونږ شپه راباندې شوه د سهار پته نه لګي اوس چې مونږ کټ ته وخېږو نو ماضي به راشي اول تا چې داسې کړو دا کار دې غلط کړی چې تا دې پلار ته داسې ویلی چې تا دې ښځې ته داسې ویلی دغه مدیر ته تا داسې ویلی نه وي او د هغه ځینې چې وویست نو په ده پورې وخانده په چا پورې په دې ماضي پورې وخانده ما دوکه کیسه یو پیر تلی نه بیا سله راځي زما دا شپه به ما مه خرابوه ځه چې د ده نه دمه شي بیا د بس مستقبل لځي دا واړه چې لوی شي دوی دپاره به څه کوو او دا سعودي کې موږ د کومه پورې ناست یو ځان چې د غټ کور جوړول غواړي ځان چې د غټې بنګلې جوړول دې ته دا ووایه په ده پورې وخانده وایه زه دا اوسنۍ ورځ کومه چې 100% ما سره ده دا کومه شپه دا زه په تشو هواګانو باندې نه خرڅوم وایه ښکلې شپه په تشو هواګانو موږ خرڅوو ښکلی پوسټ کټ
خپل پوس کړ موږ باسي سوچونو فکرونه باندې خرڅو خپل کمبل موږ په ځان باندې چوري نه دا کمبل خونوالو نه دا کټ خونوالو نه چې هغه یې سیته خپل خونوالو چې یخ شو بګل خو په دې کټ کې وړو یا تیر شو او یا روان یا تیر شو یا روان د دې سړي جون به خوشاله د دې جون بالکل ختم سبا د رب العالمین په لاس کې راغته پرې مستقبل پرې دا او چې کله راغی به وسره ګور په دې خبره چې عمل کو ان شاء الله جون به پاره مستقبل پرې دا او چې کله راغی به وسره ګور الله وی اتا امر الله فلا تستعجلوا تعذيب مکو زدا وما کوم سړی چې د مستقبل لکه مثال کې سړی دا سوچ کوي زوی دی او هغه مثال کې د یو کال یا دوه کال اوس دې سوچ کړي چې د کورم جوړول غواړي ماشوم له کور جوړ دې سي دې لکه په دې سلورم او پنځم مېش باندې کوشش کوي چې خځلې خېټه نه بچي راوځي پرې دې چې نه مېش ته پوره چې کله وشي به سره ګورو نه وځي مخکې راوځي په سلورم او پنځم مېش باندې خځلې خېټه نه بچي راوځي د دې شي کې غلطه کوي د دې مثال له چې مې ولا په خشوي نه او دې را شو کې پرې دې کله په خشوه بیا وسره ګور بیا را شو کو بیا به دمو ګوري چې بازار کې څومره ریټ دی سو کې لی سو کې نه لی نه ته چې اوس دا کچه مې ورا درکې دې پیدا سره دې څه پیدا شتي نقصان یې لري چې ځان بستړی کی نقصان دی ځان بستړی کی د ځان سره یاد ساتي کم سړی چې د مستقبل او د دې خبرې سوچ کوي چې لا حقیقت له څوک ماته دا ویل شي بری ناس ته چې زما د مستقبل حقیقت شي د سبا حقیقت څه معلوم دی شتي چې سره حقیقت نو ولې د دې شی مبارک سوچ کوي چې حقیقت هم لا نشته حقیقت خو ورسته پته لګي چې کله د موږ ورننه وي نه دی ورکشي شي بس سره خپکیږي او په یوه دې شی بس چې هغه حقیقت نشتی وجود نشتی خونی نشتی رنگ نشتی شکل نشتی باغه بس دې سوچونه کوي چې کله هر سره مخامخ شو به سره مونږ ګورو لکه پول د لمغ رسیدلی نیو اوس په پول باندې وړي دوه وړي د دې مثال چې کوم سره چې مستقبل سوچ کوي مونږ وایو چې په پول باندې وړي خو صبر خو کوي چې پول ته ورسو بیا به وړو اوس مونږ پرور باندې روان یو او موږ ته موږ ته پته لري چې صبر راځي کوبري روانه پول روان دی راګړ ها پول روان دی او د دې ځینې چې بریکونه دي او ګاډي به کلیک سیټ ته ودرو دا پول به خطرناک یو کده به څنګه څنګه دا ګاډي په پاسو کې جو کنه کله ګیرو ته بدل کو کله څه ته بدل کو لکه صبر وکړه چې پول ورسې پته وولې چې دا ګاډي مونږ پته ورې اسلام پته وولې د پول مخ کې چې دې ګاډي غم وړه حقې دې چې دې پول مخ کې نه فقره شي ته به لاندې وځي دې پول نه بیا هغه وخت بدل الله یو طریقه جوړه کې نفق بدل جوړ کې دې مصیبت نه بوځي پټینګ بدل الله کور درکې پټینګ بدل الله ارشد درکې دې شي نشي کېږي چې ته دې سوچ کې چې پول برازي او د پول مخې ته لسی شي راغی نفق را کوم کې چې څه ګاډي دنه کوزيګو په بل طرف ته روزي هغه کوبري نه هغه بچ ته مستقبل دومره سوچ کې الله وتعالى ته مستقبل ډېر خپل کړی سره کوم سوچونه کې دا اوس پورې چې ژوند ته تیر کو د دې ژوند په اړه کې ستا پلار سوچونه کړیو د دې ستاسو د مستقبل په اړه کې ستا پلار سوچونه کړیو ګریس پیدا نه کړی عقد ته ملو شو کوم چې د الله لیکلي دا غیر نه زیاته نه کم کډیر پټیو ډیر ازمکه د لاغستی وا او الله غربت لیکلو نو اوس غریب او کله سره دغه سره پټیو ازمکه نو الله د مالداري لیکلو اوس مالدار نه هغه مستقبل سوچ کوم ستا پلار ونی کړه هغه څه پیدا درکړه هیڅ پیدا درنکړه ته سره ځان په مستقبل په سوچونو کې چې ځان تبا کې نو موږ وایو دي چې دا پول د دې پول ته رسیدونه مخکې کې دې چې موږ نه فقره شي او کې دې چې دې پول ته رسیدونه مخکې دا پول وران شي د خبرې دراسه پول وران شي مطلب څه د غزي ته سره ونه راشي او کې دې موږ دې پول ته ورسو خو پارام وو د مخکې نه دې له سوچونه کول داسې پالتو کار دی الله سبحانه وتعالى بالقرآن يسوي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطان تاسو لوزونه کوي او تاسو یری په غریبۍ باندې دا شیطان کارونه دا کوم سره چې د مستقبل دې سوچونه کوي کنه د شیطان په پنجو کې راغلی کته دې شي غریب بشي کته دې شي سبق کې پرې رب العالمین به غټ ذات رب العالمین په لاس کې د مستقبل څه په لاس کې رب العالمین یقین دې بشتي کنه چې شتي بس خبره پرې
تخپل کوشش کوه خپل مهنت او مزدوري کوه خو دا سوچ چې خپل ژوند به تباہ کو دا پرې